یو بیړنی او حیرانونکی خبر راورسېدو. ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني به ډېر ژر هیواد ته راستون شي. طالبانو په مسکو کې د ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني څخه غوښتنه کړې ده چې خپل هیواد افغانستان ته دې راستون شي او د هغه هر قسمه ضمانت کوي. طالبانو بار بار له ښاغلي غني په مسکو په نړیواله غونډه کې غوښتنې کولې چې اشرف غني باید خپل هیواد افغانستان ته راستون شي او غواړي چې په دغه میاشت کې راستون شي. ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني د طالبانو دغې خبرې ته تر اوسه کوم څه نه دي ویلي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. په مسکو کې د طالبانو سفیر تاییدوي چې دوی له ولسمشر غني غوښتي ترڅو په کابل کې د کېدونکي افغانانو غونډه کې ګډون وکړي چې په پلان کې دا ډېر ژر به په کابل کې دایره شي. جمال ناصر غروال وایي دا لا معلومه نه ده چې د افغانانو دا غونډه به د لویې جرګې په بڼه وي یا که د بلې ناستې په څېر، خو چمتووالی ورته روان دی. ښاغلي غني د خپل راتګ لپاره تیاری وښوده، خو یو شرط یې هم وړاندې کړ. د افغانستان پخواني ولسمشر اشرف غني ویلي دي چې افغانستان ته د تګ لپاره سمدلاسه کوم پلان نه لرم، خو که چیرې طالبان ما څخه بار بار غوښتنه کوي نو زه به په افغانستان ته درستون شم، او لومړی زما دا شرط دا دی باید په افغانستان کې ټاکنې وشي او د ولس د خوښۍ حکومت رامنځته شي، نو زه تیار یم چې ولاړ شم خپل هیواد افغانستان ته. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. که غواړئ د نورو تازه خبرونو څخه خبر شئ، خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا خیر چارې.